یو سړي د نبی علیه الصلاة والسلام نه پوښتنه وکړه. څنګه پوښتنه یې وکړه؟ ای الاسلام خیر، ای د الله رسوله کوم یو اسلام بهتر ده؟ دلته ملا علي قادري صاحب د دې ترجمه کوي، یعنی کوم یو کس هغه د فضیلت والا ده، د اجر والا ده، او کوم یو عمل او کوم یو ادب، کوم یو خصلت. دلته د اسلام نه مراد ادب د اسلام، یعنی ایو آداب الاسلام، د اسلام په آدابو کې کوم یو ادب ډیر نفعمند ده، خلکو ته ډیره نفع رسوي او ډیر ثواب په کوم یو ادب کې ده. دا مطلب کله چې دې سړي دا پوښتنه وکړه، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک جواب ورته فرمایي. قال نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل تطعم الطعام، د اسلام په آدابو کې یو ډیر ښایسته ادب، ډیر د ګټې نه ډک ادب، هغه دا ده چې په خلکو باندې خوراک کوه، مهمان نوازي، سخاوت، یو چا باندې یو څه خوره. دویم نمبر وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سلام اچوه په هغه چا باندې که پیژنې که نه پیژنې، که دې تا شناخته یي او که شناخته دې نه یي، په لاره باندې یو څوک روان دی، یو څوک په مخه باندې درغی، نو ته سلام ورته اچوه. دا د اسلام یو ښایسته ادب ده، دا د اسلام خیر بهتر ادب ده. موږ استاد محترمو دارالعلوم دیوبند کې د دورې د بخاري شریف استادو، هغه په بخاري شریف یوه شرحه لیکلې په ترمذي شریف باندې تحفة الالمعي، په هغه کې دې لیکلي چې دلته د معرفت نه مراد معرفت شخصي د معرفت ملي نه ده مراد. څه مطلب د دې حدیث؟ یعنی دې ته مه ګوره چې دا زه پیژنم چې ما خپل یعنی ما سره ملګری مې، د دې ته مه ګوره که هر څوک سلام پاچوه، خو دې ته به دې پام وي چې غیر مسلم ده که مسلم ده، دا بیا ضرور ده، ځکه چې غیر مسلم چې وي کافر وي په هغه باندې سلام نه ده پکار. دا به ته معلومات کوې چې مسلمان ده که نه ده، د دې نه پرته دېږې ته به یې نه ګورې چې څوک ده، دا معلومات به کوې چې مسلمان ده که نه ده. خو دلته د معرفت نه وایي مراد معرفت شخصي ده، چې معرفت شخصي ته مه ګوره، معرفت ملي ته وګوره، ملت ته یې ګوره چې په کوم ملت باندې ده. او دارنګه دویم روایت د حضرت ابو هریره صاحب نه په دې باب کې په باب د سلام کې ډېر روایت را نقل دي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي، وای نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل للمؤمن على المؤمن 6 خصال، د یو مؤمن په بل مؤمن باندې 6 حقونه دي، 6 خصلتونه چې دا به پوجي کوي دی. یو مسلمان به د بل مسلمان د 6 حقونو لحاظ کوي. هغه کوم دي؟ اول نمبر يعوده اذا مرض، کله چې مسلمان ورور دی مریض شي ورځي به پوښتنه به کوي، عیادت چې ورته ویل کیږي. ويشهده اذا مات، کله چې هغه مړ شي جنازې ته به ورځي. ويجيبه اذا دعاه، دریم نمبر دا د چې کله هغه تا ته دعوت وکړي، تا راوغواړي میلمه دي کي، ته به ورځې او دغه د دعوت اجابت به کوې، دعوت به یې قبلوې. دا دریم حق. او څلورم حق دا ده ويسلم عليه اذا لقيه، چې په خپل مسلمان ورور باندې به سلام اچي کله چې ورسره مخامخ شي په لار کې، هر ځای شي. دا څلورم حق. پنځم حق دا ده ويشمته اذا عطس، کله چې یو مسلمان وپرنچیږي او بیا الحمدلله مو وایي فحمد الله، وایي الحمدلله، نو دی به څه کوي؟ یشمتو، تشمت ویل کېږي د دې پرنچي جواب ته، چې دی به د الحمدلله په جواب کې وایي یرحمک الله. دا یاد کې ګوره د اسلام ادب دا هم ده چې یو څوک وپرنچیږي داسې به وایي الحمدلله. څوک چې ورسره ناست و هغه به جواب ورکوي، ورته وایي به یرحمک الله، الله دې په تا رحم وکړي. دی به بېرته بیا جواب ورکوي، ورته وایي به یهدیک الله ویصلح بالک، یا د جمع څخه یهدیکم الله ویصلح بالکم، الله دې تا ته هدایت وکړي، الله دې تا حالم ښه کړي. دا د پرنچي ادب ده. نو پنځم نمبر ادب دا ده چې یو مسلمان وپرنچل او الحمدلله یې وویله، ته به جواب ورکوي. شپږم نمبر حق د مسلمان په بل مسلمان باندې چې ده هغه دا ده وینصح له اذا غاب او شهد، یو مسلمان به د بل مسلمان دپاره خیرخواهي غواړي، خیر به غواړي، شر به نه غواړي. برابره خبره ده که هغه مسلمان د ده سره وي، یو ځای وي ورسره حاضر وي او که غایب وي، داسې نسي په ظاهره باندې ځان ښه ورته هغه ښکاره کړي چې زه خو له تا سره ډېر ښه یم، دې ته تملق ویل کېږي، دا ناجایز ده، دا د منافقانو علامه ده. او چې کله هغه نه وي په کور کې نه وي یو ځای تللی او بس بیا پش شپ چې غږېږي غیبت هم پسې کوي او کندې م ورته ګورې چې مه کوه چې څه کار ورته پلانونه ورته جوړوه. دا د مسلمان صفت نه ده. د مسلمان حق دا ده په بل مسلمان باندې
که د مسلمان ورور د سره په کور کې ناست وي او که تللی وي چېرته غایب وي په دواړو وختونو کې به خیرخواهي غواړي د مسلمان خیر به غواړي ورته څه چې ځان ته خوښوي د مسلمان دپاره به همغه خوښوي شر به نه ورته غواړي. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې دا شپږ حقونه دي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې لازم ده چې پوره یې کړي. په دې شپږ حقونو کې د نن د ما د تا د موضوع متعلق هم شته. ویسلم علیه اذا لقیه، سلام به په اچي چې کله دی ورسره مخامخ. نو سلام اچول د مسلمان په حقوقو کې یو حق ده، باید به یو مسلمان په بل مسلمان باندې سلام واچي. همدارنګه د حضرت ابو هریره صاحب نه روایت ته مسلم شریف را نقل کړی ده، وای نبی علیه السلام مبارک فرمایي لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تاسې جنت ته نه داخلېږي تر څو پورې چې ایمان نه یې راوړئ. بې ایمانه سړی خو جنت ته نه ځي. جنت ته تګ هغه وخت کې کېږي چې ایمان دې راوړئ، مؤمن یې مسلم یې. مخکې بیا څه فرمایي ولا تؤمنوا حتى تحابوا، او تاسې کامل مؤمنان نشي جوړېدلی تر څو پورې چې د یو بل سره مینه نه یې کړې، تر څو پورې چې د یو بل سره محبت نه یې کړی. بیا نبی علیه السلام ما او شاته د محبت هغه لاره راته ښیي چې محبت په څه شي سره راځي، د دوه مسلمانو تر مابین مینه په څه شي سره راځي. نو څه فرمایي صحابه ته اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، آیا زه تاسې ته نه ښیم یو داسې شی چې کله تاسې په هغه باندې عمل وکړي، هغه شروع کړي، خپله به یو بل سره مینه پیدا شي، خپله به یو بل سره نفرت ختم شي، محبت به پیدا شي. هغه شی څه شی ده؟ افشوا السلام بینکم، تاسې په خپل مابین کې سلام خپور کړئ، یو په بل باندې سلام اچوئ. مشر دی په کشر اچي، کشر دی په مشر اچي، دارنګه سپور کس دی په روان کس باندې اچي، روان کس دی په ناس کس باندې اچي. نو چې یو تر بله سلام وي نو د سلام د وجې نه به محبت پیدا شي. د دې حدیث نه معلومیږي ملا قاري صاحب فرمایي چې سلام اچول دا ذریعه ده د محبت، او محبت د مؤمنانو تر مابین دا ذریعه ده د کامل ایمان. او چې کامل ایمان د سړي ایمان کامل شي به چېرته دي؟ تدخل الجنه، بیا به جنت ته داخلي. او که چېرته د مسلمانانو تر مابین سلام نه وي، په سلام کې کمزوري وي، نو بیا به داسې کېږي چې بیا به د مسلمانانو تر مابین نفرت پیدا کېږي. او چې نفرت پیدا شو ایمان دې ناقص شو، بیا نقصانات ډېر زیات. نو سلام یو دومره اهم شی ده چې دا ذریعه ده د محبت، بلکې دا ذریعه ده د ایمان د کامل والی. ایمان په دې سره کاملېږي، د دې حدیث نه معلومیږي. بیا صاحب د مشکات په دغه باب کې باب السلام کې یو څلور احادیث را نقل کړي دي، په هغه کې د نبی علیه السلام دغه اقوال راخیستي دي چې سلام به په چا اچي، چا ته پکار ده چې په چا سلام واچي. احادیث هم دي خو فقهي اړخ هم لري. اول روایت دار نقل کړی د حضرت ابو هریره فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ السلام مبارک فرمایل یسلم الراکب علی الماشی، هغه کس چې په سوارلی باندې سپور ده دا به سلام اچي په هغه کس باندې چې هغه په لاره روان ده. ځکه سلام چې یو څوک اچي دا د دې په وجه اچي چې په دې کې تواضع ده. نو سلام به دی ځکه اچي چې دته ځان ډېر غټ ښکاره نه شي چې زه خو په سوارلي باندې یم او دی خاصې په پښو باندې روان ده. نو اول دې دی سلام ور باندې واچي، سپور کس دې سلام په دې روان کس باندې واچي چې د ده په زړه نه کبر لاړ شي، ختم شي، او په دې کې تواضع او عاجزي پیدا شي. دغه نکته ده پکې. ملا قاري صاحب فرمایي ويسلم الماشي على القاعد، او کوم کس چې روان وي، روان په پښو باندې پیدل، دا به وای سلام اچي په هغه کس باندې چې ناست وي. یو کس ته په لاره کې ناسته یا ډېر کسان د مجلس کې، یو کس ته تېرېږي، دغه تېرېدونکي ته په کار ده چې په دغه کسانو باندې سلام واچي. د دې هم دا وجه ده تواضع. ويسلم القليل على الكثير، دریم حکم دا و فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي چې لږ کسان به سلام اچي په ډېرو. یو ځای کې 10 کسان 20 کسان ناست دي، 2 نفره روان دي، 3 نفره روان دي، دا لیک دی هغه ډېر دي، دا لږ کسان به په دې ډېرو کسانو باندې سلام اچي. او بل حدیث بیا را نقل کړی، بل حدیث الفاظ زیاده شي دي یسلم الصغیر علی الکبیر، ماشوم به سلام اچي په غټ باندې د اعزاز په خاطر، د اکرام په خاطر، ځکه چې هغه د دنه مشر د احترام دی وکي.
نو ماشوم تم په کار ده چې په غټانو باندې سلام واچي. بیا بله خبره لکه مخکې حدیث کې چې تېره سو هغه بیا هم دلته کړې ویسلم المار علی القاعد، دلته مار ذکر کړی. مار ویل کي یو ماشي یو معنی د تلونکی به سلام اچي په هغه کس باندې چې هغه ناست وي. ویسلم القلیل علی الکثیر، بیا دلته بیا دا خبره کړې لږ کسان به سلام اچي په ډېرو کسانو باندې. همدارنګه د نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام خادم او اکثر شیان د نبی علیہ السلام را نقل کی سیرت او صورت وغیرہ. نو دی فرمای حضرت انس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علی غلمان فسلم علیهم، نبی علیه الصلاة والسلام وای په ماشومان تیر سو، ته یو چې ماشومان ناستو دی په غلار باندې تیر سو، فسلم علیهم په ماشومان باندې سلام واچو. دا د نبی علیه الصلاة والسلام تواضع، عاجزي، مینه، محبت دې ته ویل کېږي. ماشومان دي. اگر انشاءالله دا به مخکې زه درته وایم په مسایلو کې چې په دې باره کې اختلاف ده چې په ماشومانو سلام اچول پکار دي که نه دي پکار، دوه قوله دي کې. څوک وایي په ماشومانو باندې سلام نه دي اچول پکار، لکه حسن ابن زیاد رحمه الله فرمایي علمګیري دا را نقل کړې دا مسله. او څوک وایي قاضي شریح رحمه الله بیا فرمایي چې نه، نبی علیه السلام سلام په اچولی د تم سلام په اچوه، پکار د سلام په واچول شي. فقيه ابواللیث رحمه الله هم دا قول غوره کړی د دې طرف ته چې سلام باید په واچول شي. که تاسو وګورئ د نبی علیه الصلاة والسلام عمل ته، نبی علیه الصلاة والسلام په ماشومانو سلام اچولی. نو ما تاسو هم پکار ده چې کله په لاره کې ځو ماشومانو